د ښځې باندې د خاوند یو بل حق دی، هغه دا د زما مؤمنې خورې کله چې ته د کور نه وځې خپل خاوند نه به اجازه لي، ستا خاوند به د تا نه خبر وي، تر څو چې د خاوند نه اجازه وانخلي نو د کور نه به نه وځې. ګورې ما بېګا چېرته بیان کوم، ځین دې لاره کې روان وم نندرسې د کورونو کې، نو ډېر په دمه روان وم، چاته مې انتظار کوم، نو 2 زنانه زما نه داسې مخکې شولې، یوه خورۍ مې چیته او بله مې خورۍ مې لوړه. دا لوړه خورۍ سره وړوکی شان د ماشوم روان دی، دواړه یو ځای دي. وایي الالي که کور کې لالا دی او سړو ته پوست کوو نو ورته وایي چې موږ کلینیک له تلي یو، سیتامي له تلي یو. په تا د الله عذاب ورېږي، ته د الله دشمنه یې، ته جهنم کې د قدم ایښو دی، ستا خاوند د تا نه خبر نه دی او ته د چینار شانتې لوړه دنګه یوازې روان یې او ماشوم له غلط تربیت ورکې، دا ستا وراره، دا ستا زوی، دا ستا بچې، دا به سار له غلط تربیت شو، دا دین تباه کوو، ځان دین تباه کړلو. او که خاوند در باندې خبر شو لږ غیرتي ژوند دې خپل تباه کړو. مؤمنې خورې د کور نه به داسې نه وځي چې ځي یو طرف ته او سړي ته بل څه وی. دا کار مه کوه مؤمنې خورې، دا د چاکلیټو په پاکټ پسې مه وځه، د شوتلو سبوله مه وځه چې وځي خاوند دې خبر کا. خاوند نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ام سلمه فرمایي رسول الله فرمایل ایما امرأة ماتت، عبدالله ابن عمر دا حدیث شوی ما ببل مسلم، اذا استأذنت احدكم امرأته ان تأتي المسجد فلا يمنعها. اے سړو کله چې ستاسو ښځه، ستا لور، ستا ننګور، ستا خور د تا نه اجازه وغواړي چې موږ جومات ته ځو، جومات دپاره، او هلته ماحول برابر دی، د فتنې امکان نشته دی، طریقه برابره ده، علما او ځوانان او مشران پې موافق دي، نو فلا یمنعها، سړی د خپله دا ښځه او دا لور د جمعات نه نه منع کوي. ورونو واورئ، اذا استأذنت احدکم امرأته، کله چې اجازه وغواړي په تاسو کې د تاسو نه ستاسو ښځه، ښځه ورته وایي زه جومات ته ځم، ان د دې خبرې اجازه تأتي المسجد چې د جنۍ جومات ته ځي، فلا یمنعها، نو سړی د دا جنۍ د جومات نه نه منع کوي. اوس ګورئ چې یو زنانه جومات ته ځي او د دین دپاره ځي او د مانځه دپاره ځي، نو ثواب دی که ګناه ده؟ او ښکاره خبره ده چې یو زنانه جومات ته ځي نو د الله نه به یېرېږي او ډېره په حیا کې روانه او عطر مطر به نه یې لګولي او داسې پیشنې به نه یې کړې او ساده جامو کې به بېچاره راځي او خپل لمونځ به کوي، ځکه الله رب العالمین ته متوجه ده. نو چې د نیکۍ کار لته ځي نو هم د خاوند نه به څه غواړي؟ اجازه غواړي. نو چې لور د مدرسې لتله، لور د جومات ته تلله، د اختر منځله راتله، د جمعې منځله، او غالبا فتنه نه وه، نو ځان په دې وخت کې غیرتي به نه جوړی، دا هسې لیونی ته، دا ته به لیونی. نو ګوره زما مؤمنې خورې، د الله پیغمبر ویلی دی چې زنانه به دا اجازه د جومات دپاره هم اجازه غواړي، نو چې د ګاونډ ښځې اجازه به نه غواړي، چې کلینک لځي بیا به اجازه نه غواړي، ولې چې د کور نه بهر ځي او سړي نه وي او ته وځي نو د الله په تا لعنت دی. نو زما مؤمنې خورې، ته چې د کور نه هر کله وتلې خپل خاوند خبر، خپل ورور ته وایي چې لالا موږ پلانکي ځای له لاړې شو که لاړې نه شو، اجازه وغواړه. او وروره ته به ډېره سختي مه کوه، که ځای مناسب و د سړو د هلکانو دخول مخول پکې نه و، عکسونه مکسونه پکې نه و، ټوله شپه ډول نه وال شوی، بیا د خور مه منع کوه. او که ټوله شپه ډول والی او د ورور کره لور مه لېږه، ګورې مصیبت درته راوړي. نو زما خورې بې اجازې